موږ تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. باید د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر سنت طریقه موږ ژوندۍ په خپل روزمره زندگی کې راولو. دا زموږ د پاره د دنیا او د آخرت ګټه ده. موږ داسې رحمدله مهربان نبی لرو چې هغه د خپل امت دپاره هر قسم خوارق شوي دی. د خپل امت غم په هر حالت کې خوړلی دی. نو د هغه نبی پر سنتو باندې په نقش قدم باندې کلل د دنیا او آخرت ګټې دي په دې کې. نن درته د خوب څخه د راکښېنېدو یا چې سړی د خوب سره راکښېني د دې سنت طریقه درته ښیم. کله چې انسان د خوب راکښېنسي فوراً باید پر ځای باندې کښېني 3 وارې الحمدلله وایي الحمدلله الحمدلله الحمدلله. بیا دا سترګې دا رقم ومږدي دا رقم لڅې کې بیا دا دعا وایي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. په پښتو یې ویلی سي الله تعالی رضی حمد دی چې موږ دې ژوندي کړو پس له مرګه او موږ ټول ستا لورې ته ځو. دا د پښتو ترجمه ده، اسانه ده چې کله پر ځای کښېنسې 3 وارې الحمدلله وایي او بیا وروسته د دې دا دعا وایي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. په پښتو یې وژباړه حمد او ثنا دې وي هغه ذات لره چې موږ ته یې نوی ژوند راکړي پس له مرګه. ځکه خوب هم د مرګ یو علامه ده او دا هغه رب له موږ واپس تلونکي یو. دغه رب لره زموږ رجوع ده. بیا وروسته د هغه یو ساعت پر ځای باندې کښېني یو دم باید سړی نسي ولاړ چې کله دی پر ځای باندې کښېنستی ښه ویښ سو بیا راولاړ سي. بیا فوراً په برتن باندې لاس نه کړي چاخ. نبي علیه السلام فرمایي چې کله تاسو د خوب راکښېنسته بیا خپل لاس په برتن مه چښئ تر هغه ساعته پورې چې لاس 3 وارې پرېنولئ. اوس خو الحمدلله وسایل ډېر دي، نلکې دي، په نلکه باندې 3 وارې لاس پرېږدي او بیا که د برتن څه د اوبو د راکښلو ضرورت ودې کاږي کنې هسې د خپل په اوداسه باندې پیل وکړي. مسواک دې وایي چې د خوب راکښېنسي مسواک دې وایي. دا سنت طریقه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لولا که چیر ان اشق علی امتی که زما پر امت باندې ګرانه نه تمامېدلی ما به پر خپل امت باندې د هر لمانځه دپاره مسواک لازم کړی وای. خو چونکې زما پر امت ګران تمامېږي او مسواک ډېرې ګټې لري. موږ خو ټول نن سبا په دغه د خولې په برس باندې خوله مینځو، دا بد کار نه دی، لیکن اصل سنت طریقه باید پر ځای سي. مسواک ووه بیا اودس وکړه او بیا ولاړ سه د مسجد په لور باندې. بهتره دا ده چې سړی د سهار سنت په خپل کور کې ادا کړي. دا د رزق د پراخي ذریعه ګرځي. که سړی غواړي چې الله زما په رزق کې برکت راواچي هغه دې د سهار سنت په کور کې کوي. په کور کې دي سنت. بل روایت کې دا هم دي نبي علیه السلام فرمایي چې خپل کورونه مقبرې مه جوړوئ. هغه کې لمونځ ادا کوي، نوافل کوي، سنت کوي. عام طور نبي علیه الصلاة والسلام معمول دا و چې سنت به خپل کور ته رسول، خپل حجرې ته به رسول. موږ ته هم پکار راغلی. بیا وروسته لمونځ په جماعت باندې وس. بیا که چیرې د انسان توان وي د اشراق پر انتظار وکړي، که نه یې خپل تلاوت یې وکړي، دعا دې وکړي، راضي دي. او ګورئ د سهار په تلاوت کې سوره یاسین خامخا تلاوت وایي. دا د خیر دپاره او د شر څخه د حفاظت دپاره ډېر زیات مفید عمل دی. سوره یاسین اسانه دی، د سوره یاسین تلاوت باید خامخا سره وکړي. وروسته بیا چې لمر راوخیږي 4 رکعاته یا 2 رکعاته نفل کول، دا هم سنت طریقه ده. د هغه څه وروسته روان سي د خپل حلال روزګار په خوا باندې الله ته خواست وکړي چې الله زه د خپلو بچانو کفالت کوم، الله په حلال روزي پسې ځم، ما ته حلال روزي راکړه او برکت پکې راواچه. بیا دې ولاړ سي. بیا ګوره د ده دا ټول زندګي دا ټوله ورځ څونه په خوشحالۍ باندې تېرېږي. بیا د ماپښین د لمانځه د جماعت اهتمام کول، د مازدیګر لمونځ په جماعت باندې کول، د ماښام لمونځ کول، د ماخستن، دا ټوله زندګي داسې په سنت طریقه باندې ژوندۍ تېره کړي. بیا به د ده په زندګي کې برکت هم وي، خوشحالي بیا هم پکې، خوند به هم پکې. لیکن داسې حیواني ماډل یا حیوانیت شکل کې زندگی تیرول په کار نه دي. د خوب راکښېنه سجس راکښېنه مخ پرېولي یا نه پرېولي. هغه کسان در ټول نیکبخته دي چې د لمر د مخه دی راکښېني. لمر د ده د مخه نه راوخیږي. که لمر د ده د مخه راوختي بس دا انسانان ولاړه په خپل ځان خپله بې برکتي خواته اسي. برکت په دغه وخت کې دی.
دا د سهار په وخت کې. نو دا د خوب سنت طریقه ده، باید موږ تاسې ټول عملي کړو.